अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलगुरो څنګه خیر دی برابر یې ټیک ټاک. دا نمبر چې مې کم برابر کړی دی دا زموږ یو ملګری دی زموږ سره په نوکرۍ کې و، خو دا به د مرغه ورته کینسر لګېدلی دی، په هغه مرض کې مبتلا دی. اوس د پېښور په حیات آباد کمپلیکس کې چې کم دی داخل دی او د وینې ورته ډېر زیات ضرورت دی، اے پازیټیو وینه پکار ده. نو دا ټایم خو باید که دلته څوک ویښ وي به که نه نو پاکستان کې خو مشکل ده که څوک ویښ وي، خو که بیا هم څوک ویښ وي نو په پېښور حیات آباد کمپلیکس کې دی او دغه نمبر مې بره ورکړی دی. ما دا ویډیو چې کومه دا ملګرو دا ټولو ملګرو ته ورسوئ ځکه چې د هغه مالي او جاني دواړه نقصان مطلب حالات خراب دي. د پیسو که د چا وس کېږي که د هر چا وس کېږي دغه نمبر مې د هغه بره ورکړی دی، د هغه خپل نمبر دی په هسپتال کې دی. اکثر پاکستان کې خو غربت دی، دلته خو به نوم نه اخلو، خو که په بار ملکونو کې د هر چا وس کېږي نو مهرباني وکړئ د هغه سره خپله مرسته وکړئ که د انسان ژوند بچ شي ښه خبره ده. او د وینې ورته ډېر زیات ضرورت دی، نو چې څونه ملګري ما ګورئ نو مننه، مهرباني وکړئ چې دا ویډیو شیر کړئ چې نورو کسانو ته ورسي. که دلته څوک نه مطلب د بار نه دا کسان دا ویډیو ګورئ نو چې دا ویډیو دغه شي دا د دې کسانو ته ورسي نو بهتر به خیر دی. ښه دغه صلاح خبره مې کوله وروره، الله هم روغ لره او ډېر غریب دی، که د چا هر څه لاس امداد ورسره کېږي نو وکړئ ورسره. نمبر مې په د هغوی د پاسه ورکړی دی. مننه.